نن هغه شهیدان چې تېره ورځ په معتادینو کمپ کې شهیدان کړل شوي وو دغه لپاره نن مراسم په نظر کې نیول شوي دي. دلته حکومتي چارواکي هم راغلي دي. د دوی لپاره قبرو کیندونو پروګرام په لابانه چم شوی دی. زه ځکه ستړی یم چې لا دومره لرې ځینه راپورته شولم تر څو د سر شمالي غونډۍ سر ته تر څو د دغه وطنوالو یا دغه مسلمانانو یا د افغانانو هغه آخري کوم قصد چې د مسلمان بل مسلمان یا حق چې مسلمان بل مسلمان وي هغه هم ورپوره کړو او جنازو کې اشتراک وکړو. الله عز وجل دې ته جنتونه ورکړي او زخمیانو ته صحتمندي. دوی لپاره یا دغه معتادینو یا د شهیدانو لپاره کار جریان لري تر څو د دوی لپاره قبرونه وکیندي او خاورو ته یې وسپاري. دغه معتادین هغه د ټولنې قشر وو چې زه فکر کوم په ډېر مشکل سره به دوی ته په خپل ژوندانه کې چا د مینې محبت خبره رازقیار صاحب چیه عکس میآیا یه نمی تو عکس که 300 برنامه روان نکنی برنامه تمامی ده خوب است انشالله.
دا د هغه متعددو جنازې دي چې پرونه شپه د پاکستان فوجي رژیم په بمبار کې ژوند له لاسه ورکړي. دا هغه افراد او اشخاص دي چې ټول عمر یې په داسې وخت کې تېر کړو چې کله د کور نه بېعزته کېدل، کله د جامې نه بېعزته کېدل، مګر د الله عزوجل هغه کلام دی کنی چې زه عزت ورکوم او زه ذلت هم ورکوم. دوی د روژې مبارک کې د شب قدر غالبا په هغه شپه باندې شهادت جام نوش کړو او په دغه عزت باندې دوی جسدونو د جنازې لمونځ وکړل شو. څوک نه پوهېږي چې چاته الله عزوجل څه رقم عزت ورکړي، خو دغوی ته الله عزوجل په آخره خاتمه کې عزت ورکړلو. تر ټولو ستر عزت شهادت د شهادت وروړلو او تر څنګه چې پرونه پورې د متعدینو جنازې چا نه کولې، نن یې په داسې شان و شوکت باندې د وزیرانو، د رئیسانو، د معینینو، د سپین ږیرو، د قومي مشرانو په شمولیت کې یا په وجود کې جنازې لمونځ وشولو چې سړی پخپله وایي چې الله عزوجل چې عزت ورکوي هغه بیا پوښتنه نه کوي چې کوم قوم، د کوم ملت، د کوم سم، په کومه ژبه او په کوم نوعیت باندې بیا چې الله عزت درکوي د دغو شان باندې عزت درکوي، آخره خاتمه دې ښه کوي. نن دوی خاور ته سپارل کېږي. همدغلته سرای شمالي کې دوی ته هدیره هم کنځل شوې ده.